أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو، د رادیو محترمو اوریدونکو، د ترتیل د خپرونې محترم مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله سوکاله د عافیت په لباس باندې پټ او ملبس اوسئ. دا د یو ځل بیا ستاسې د خپلې خپرونې وار رسېدلی دی چې د ترتیل خپرونه ده او اوسنی موږ د نوراني قاعدې د درس په خپرولو کې البته نهم صفحه د نوراني قاعده او شپږمه تخته درس کوو. همدارنګه په تیر درس کې موږ تنوین چې اتمه صفحه او پنځم تخته وه موږ تاسې درس ولوستو. انشاءالله چې تاسو به اورېدلی وي او د تنوین د ټولو حالاتو سره به انشاءالله معرفي شوي یاستئ او کورنی کار مو هم تاسو درکړی و چې تاسې باید په کور کې تر څو چې موږ نوي درس ته راځو تاسې باید دا تکرار کوئ. د لپاره دی چې ښه په ذهن کې زه به ښکلي شاګردانو ته هم ښه لاس ووایم چې ټول ستړي مه شئ او په خیر راغلی. احمد الله جان، په تېر درس کې موږ تاسې تنوین ولوسته که نه؟ او دوستان به م انشاءالله دا درس اورېدلی وي او کورنی کار کې به کار هم پرې کړی. خلاصه دغه تنوین ته په څو ټکو کې راته ووایه چې تنوین څه شی و، تنوین څه ده او د قرآن کریم په لوستنه کې څه موږ ته کومک کوي. تنوین خو د قرآن کریم د حرکات یو قسم د حرکات دي، لکه څنګه صبر و زیر او پیش حرکات دي، دا یو قسم د حرکات دي. دا یو علامه ده، یعنی یو علامه ده چې دو زبر دو زیر او دو پیش په شکل کې دي. شکل یعنی چې ګورې دا یو حرکات دي، دو زرونه دي، دو زیرونه دي، دوه پیښونه دي. دا خو په نون ساکن باندې ساکن نون باندې بدلیږي. ماشاءالله. په شکل کې نون ساکن نشته، په تلفظ کې بیا راغلی. یعنی چې ورته ګورو هلته نون نشته ده، لیکن تلفظ چې کوو په څه باندې کوو؟ تلفظ په نون باندې. بس انشاءالله درنو لیدونکو، محترم اوریدونکو، تاسو به هم دومره اشنا شوي درس به مو لوستلی چې تنوین دا د قرآن کریم د علاماتو نه په رموزو کې د حرکاتو په شکل باندې دی. ظاهر ته ګورو حرکات دي چې د یو زر په ځای باندې دوه زرونه دي، د یو زیر په ځای باندې دوه زیرونه دي او د یو پیښ په سره څنګ کې بل پیښ چې دوه پیښونه شي. نو د احمد الله جان موږ تاسو ویلی چې دا په شکل کې ظاهر کې چې ګورو دا نون ده، لیکن تلفظ د نون باندې کوو، لیکن نون پکې نه ښکاري. هغه دوه زرونه دوه زیرونه دوه پیښونه دي. نصیب الله جان، ته به راته ووایې چې تنوین ډولونه یې څه دي؟ تنوین درې ډوله دی. هغه درې ډوله لکه نصب، رفع، جر، او دا درې ډوله یو رقم ته نه دي. که ته په چیرې په دوه زوره دوه پیښه باندې ته په دوه زیر او دوه پیښه باندې ته وقف کوې، هلته د سکون حالت راځي، یعنې ساکن نون باندې بدلېږي. تلفظ به د ساکن نون کوو یا همغه حرف ساکنه وو، حرف ساکنه وي. او که چیرې بیا دوه زوره وه هغه تنوین به په الف بدلیږي. ماشاءالله. په دوه زرونو کې به تنوین په الف بدلیږي چې دته وایي مد عوض. په غیر د هغه نه په دوه زیرونه او دوه پیښونه باندې چې کله موږ وقف کوو سکون حالت باندې به بدلیږي. نوي درس راځو دوستانو، نوی درس البته شپږمه تخته ده او په نوراني قاعده کې نهمه صفحه کېږي. تاسې مراجعه وکوئ. دلته لیکلی دی تدریبات علی الحرکات والتنوین. دلته څه تدریبات، ښکلي شاګردانو متوجه یاستئ؟ تدریبات څه معنا؟ یعنی تمرین او مشق په څه شي باندې؟ په حرکاتو باندې، په تنوین باندې. دا ولې دا عنوان ذکر کوي په شپږم تخته کې؟ دا ذهن کې به تاسو نه پوښتنه کومه. دا ځکه دا عنوان ذکر کوي چې دنه مخکې موږ حرکات لوستلی دي او شیم لوستلی دي، تنوین مو لوستلی دی. اوس په همغه حرکات او په همغه تنوین باندې چې ده مشق ده. بیا دوباره تکرار په هغه باندې مشق کوو، بیا لولو په مختلفو کلماتو کې. هلته هم په حرف باندې لوسته، اوس یې په کلماتو کې وایو. فرق یې دا دی. هلته مثلا په مفرداتو کې موږ په حرکت لوسته په یو حرف باندې، صحیح ده. تنوین هم لوسته په یو حرف باندې، همداسې که نه، هم حالت د نصب، هم حالت د رفع او هم حالت د جر.
اوس چې دی همغه حرکات او تنوین استعمالیږي تمرین او مشق کیږي په کلماتو کې په څه کې کلماتو کې هم به تمرین مشق کو په حرکاتو باندې چې هغه څه شي زوار زیر پیخ یا په عربي کې موږ تاسو ته ویلو فتحه کسره او ضمه او فارسی کې موږ ته ویلو زبر زیر او پیش او دویم تمرین په څه باندې دی په تنوین باندې دی چې تنوین شکل ظاهري دی د دوستانو تاسو بیا هم زیر شي شکل ظاهري درازي مثلا په دوه زورونه دوه زیرونه دوه پیخونه چې یو حالت د حرکات منتخي لیکن حقیقت کې چې موږ ګورو دا د ساکن نون په ځای باندې څه کېږي استعمالیږي موږ به تمرین شروع کړو تاسې هم ورته زیر شئ دوستانو تاسې هم موږ سره تمرین وکوئ خپل نوراني قاعدې اخلاص یې کوئ شپږمه تخته د درس او نهمه صفحه ده تاسې موږ کښېنئ ورته کوم چې موږ تلفظ کوو کوم چې ښکلي ګلالي شاګردان تلفظ کوي تاسې به هم داسې ورسره تلفظ موږ سره جوړ کړئ تر څو د قرآن په لوستلو کې موږ تاسو سره دا کومک وکړي او په صحیح الفاظ باندې چې کوم حق د قرآن د لوستنې ده هغه موږ تاسو کوم کې تاسې همغه شکل سره ولولو بسم الله الرحمن الرحیم حمزه زبر ا همزه زبر ا با زبر با با زبر با ابا 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 دال دو زبر دن دال دو زبر دن ابدا ابدا وقفا ابدا وقفا ابدا نصیب الله جان تا راته ویلي وو که نه چې کله موږ په دوه زورونو باندې وقف وکړو په څه شي بدلېږي نو دلته تاسې دوستانو چې هم محترم لیدونکو همدارنګه د راډیو اوریدونکو تاسو هم زیر شئ وګورئ چې دلته د تنوین نه وروسته یو الف دی شته دی که نشته دی الف دی دا الف به موږ نه وایو داسې به نه وایو چې دال الف دو زبردن به یې نه وایو دا د لپاره لیکل شوی دی چې کله موږ وقف کوو دا بدلیږي په څه شي باندې په الف بدلیږي نو په همدې خاطر باندې دلته لیکنه کې راغلی دی تاسو اوس دویم کلمه وګورئ دویم چوکاټ کې دال باندې دوه پیشونه دي که نه دي الف شته دی نو په کار چلته الف راغلی وای ځکه دوه پیشونه جنس د فتح د الف نه ده هغه دغه جنس شي کېږي واو کېږي دغه جنس شي کېږي واو کېږي نو د فتحې جنس شي کېږي الف کېږي کله چې دوه زورونه شو نو په همدې خاطر دلته الف راغلی دی دوستای عزیز شما هم دقت بکنین و متوجه از این بوده باشه که نصیب الله جان برای ما و شما قبلا ارائه کرد و تشریح کرد که زمانی که ما به دو زبر وقف میکنیم تبدیل میشه در حالت وقف بر الف و زمانی که ما به دو زیر و دو پیش وقف میکنیم او در حالت سکونش خوانده میشه و ان شاء الله در می درس تمرین میکنیم ببینیم که ما در به دیگه تنوینی که دو کسره و یا دو ضمه میشه وقف کنیم ببینین عملا که او به سکون بدل میشه لیکن در اینجا به الف بدل شده در اینجا به الف بدل شده پس از این خاطر این الف نوشته شده ای تو نمیخوانین که دال الف دو زبر در نه همزه زبر ا همزه زبر ا با زبر با با زبر با تکرار ابا ابا دال دو زبردن دال دو زبردن ابدا ابدا وقفا څه معنا یعنی کله چې موږ وقف کوو کله چې څه کوو وقف وقفا ابدا وقفا ابدا اتو نمیخوانین که آبادا آبا صوت پر نمیکنین چون همزه هست و همزه باریک هست با باریک هست و دال باریک هست هر سه حروف باریک هست وقتی که هیجی میخوانیم ببینین هیجی از چی هست همزه زبر ا همزه زبر ا با زبر با با زبر با ابا ابا دال دو زبردن دال دو زبردن ابدا ابدا ببینین همزه زبر ا با زبر با اینی را میگه هیجی دته چی وایی هیجی ابا این را میگن روانی دته څه وایی روانی دلته به شاګرد څه کوي هم هیجی تلفظ کوي او هم به روانی تلفظ کوي آشنا کیږي د حروف او د حرکاتو سره او سره هم په هیجی شکل او هم په رواني باندې کله چې موږ اول د پټکو باندې وایي په حرکات دته هیجی وایي دته څه وایي اوس وایي همزه زبر ا با زبر با ابا با زبر با دا چی شو دا هیجی شو چې بیرته راګرځو ابا دا چی شو دا رواني شو نو تمرین او مشق په تنوین باندې دی همدارنګه په هیجی او رواني تلفظ باندې هم ده چې هیجی تلفظ موږ ته کومک کوي رواني تلفظ ښیي کله چې موږ قرآن کریم ته مراجعه کوو بیا به تلفظ د هیجی مطابق کوو هلته به هیجی نه وایو
بیا به چې وایو قرآن به روان وایو چې روان وایو خو لیکن اسې تمرین به موږ دلته کړي چې دغه تمرین به موږ رواني لوستل دپاره څه تیار اماده کړي اوسېږو. وړاندې ځو. همزه زبر ا، همزة زبر أ، ح زبر ح، ح زبر ح، اح أح اح، أح دال دو پیش دون، دال دو پیش دون، احد أحد وقفا احد، وقفا أحد، وقفا احد. وقفا أحد. دلته وګورئ موږ ته دا هم نصیب الله را تکرار کړ چې کله غیر د دوه زورونو نه موږ په دوه پیښونو دوه زیرونو باندې وقف کوو نصیب الله جانه بیا به چې کېږي بیا حالت د سکون راځي. حالت د سکون راځي. حالت د چې راځي احمد الله جانه؟ حالت سکون راځي. سکون راځي. دلته اوس ګورو دلته حالت د سکون شو، لیکن دې سکون کې موږ په آخر کې یو ژبې ته ټکان هم ورکو په مخرج کې. چې ورکو ټکان ګورئ احد، أحد. سکون خدا ده چې موږ وایو چې احد دا سکون شو. دغه د چې کوو نو دلته سکون سره سره بله قاعده هم تطبیقیږي. بله قاعده چې هغه غیر لازمي صفت د دغه حرف دی. څه شی دی؟ غير لازم صفات زي حرف. صفت چی است؟ غیر لازمی. و صفت غیر لازم چی است؟ یعنی صفتی است که در مقابل خود ضد نداره. در مقابل چی نداره؟ ضد نداره. او را میگه قلقله. دلته به قلقله هم کو. چی بکو؟ قلقله هم کو. قلقله چې کو نو قلقله څه ته وایي؟ قلقله ټکان ته وایي. چی ته وایي؟ شما هم دوستای عزیز دقت بکنین. قلقله به معنای جنبش، قلقله به معنای تکان دادن و این یک حرف نیست. در مجموع سو گیره ته وایي چې در مجموع کې سو حرف دي؟ پنځه. ماشاءالله احمد الله جان ته وایي سو حرف دي؟ پنځه. کم کم دي؟ قاف طا با جیم دال. قاف طا با جیم دال. خوږو شاګردانو تاسو هم سره ولیکئ. احمد الله جان څومره ښکلی ویل، بیا یې ووایه. قاف طا با جیم دال. تاسو هم تکرار کوي. قاف طا با جیم دال. دا پنځه توري چې یو ځای کو نو په کلمه په جمله کې یا کلمې کې لوستل کېږي. قطب و جد څه کېږي؟ قطب جد. داسې به ښه آسان شي ورته که نه. قطب و جد ولیکئ. دغه پنځه حروف دا قلقله. دغه قطب و جد ګورئ دال پکې راغی. دغه حروفونه یو چی دی؟ دال دی. در مجموع چند حرف شد؟ 5 حرف شد. قاف طا با جیم دال. زمانی که این حروف ساکن شود در اونجا چی میکنیم؟ قلقله میکنیم. در اونجا یعنی امی حروف در مخرج جنبش و تکان میتیم و این قلقله باز به دو یا به سه قسم چی شده؟ تقسیم شده در انواعش. به دو یا بعضی از علما دو و بعضی از قرای گرامی او را چی میگن؟ سه. سو گویی چې قلقله صغرا، قلقله کبرا، قلقله اکبر. صحیح شو؟ صغرا، کبرا، اکبر. خو اکبر دومره معروف نه دی. اکبر نه مراد همغه شی دی. اکبر بعض علما وایي که چېرته دا حروف پنځه ټولې څو حروفه دي؟ پنځه. که چېرته دا پنځه حروفه په آخر د کلمې کې راشي او مشدده راشي. چې راشي؟ مشدده راشي. بیا به قلقله نورم غټ وي. نورم څه وي؟ غټه. لکه وایو چې حق. متوجه؟ هو حق. ځکه هلته دوه حرفه باید اولوسی شي. دغه د بعضې علماو اکبر ویلی دی، لیکن قلقله مغه دوه دي چې یو صغرا ده بل کبرا ده. صحیح شو؟ پس دلته به قلقله کوو. ښه تی راته ووایه نصیب الله جانه چې دلته احدون دلته چې قلقله کوو دا کومه قلقله کېږي؟ صغرا کېږي که کبرا؟ یا قلقله صغرا. ولې؟ ځکه چې دا ته دقت وکړه دا به صغرا یي که به کبرا یي؟ یا کبرا کېږي. کبرا کېږي. ولې؟ آخر د کلمې کې ده. څه دی؟ اخر د کلمې که په مابین د کلمې کې راشي بیا به قلقله قلقله صغرا یي. لکه یقطعون. لکه یقطعون. هلته موږ نشو ویلی چې یقو غټې کو. یقو دومره کفایت کوي. دلته احد. احد. همزه زبر ا. همزه زبر ا. زو دریم ته. خا زبر خا. خا زبر خا. اخا. 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 ذال زبر ذا. ذال زبر ذا. اخذ. اخذ. وقفا اخذ. وقفا اخذ. در اینجا نصیب الله جان تو هم دقت میکنی و محترم بیننده های عزیز ما و شنونده های عزیز ما اونا هم دقت میکنند که در بین سه حروف نصیب الله جان بگو کدام حرف پر است؟ خا. حرف خا. تیرات احمد الله جان واجه سو حروف دیده؟ دا خا. نه در مجموعا دا کلمه درې حرف ده. کم ده؟ همزه خا ذال. کم حرف پکې باریک ده؟ دواړه الف او ذال دواړه باریک همزه. دي. همزه او ذال.
همزه او زال همزه او زال دا دواړه باریک دي. ښه د دوه باریکو حرف ترمنځ یو حرف ډک شو. کوم حرف ده؟ نو اوس به څه کوو؟ درنو لیدونکو تاسو وګورئ دې ته چې درې حروف دي، حمزه ده، خا ده، زال دی. دا درې حروف دي خو په دې دریو کې منځنی حرف چې خا شي دا ډکه ده. حمزه او خا زال چی دی؟ دا باریک دی. حمزه و حرف زال چی هست؟ باریک است. حرف خا پر هست. به خاطر حرف خا حمزه را پر نخوانید و به خاطر حمزه حرف خا را باریک نخوانید. هر حرف جایش حق و مستحقش ادا میکنین. حمزه که باریک است باریک میخوانین. حمزه زبر ا، همزه زبر ا. اینال ببینین خا را. خا زبر خا، خا زبر خا. ا خا، اخا اخا. اخا. ایتو نمیخوانین که آخا دسته بینه وایو. د خا په خاطر به حمزه څنګه کوو؟ ډکوو بینه چې آخا زه وایو. ا د حمزه ګوره حمزه زبر ا اواز چی کیږي؟ باریک. ا اواز دا شو. خا زبر خا اواز چی کیږي؟ کومه سي؟ خا زبر خا. خا زبر خا خا زبر خا. چی کیږي؟ خا. کوم سي کیږي رواني؟ خا. ګوره اول هجی به رواني. حمزه زبر ا، همزه زبر ا. رواني چی ده؟ ا ا. خا زبر خا، خا زبر خا. رواني چی ده؟ حمزه مو وایي. خا. اوس راوځي کو اخا اخا اخا. حمزه به باریک کو و حرف خا را پر میکنین. ذال دوباره باریک میخوانین. ذال زبر ذ، ذال زبر ذ. اخذ اخذ اخذ. اخذ وقفا اخذ. وقفا اخذ. وړاندې زو. حمزه زبر ا، همزه زبر ا. ذال زیر ذی، ذال زیر ذی. اذی. اذی. نون زبر ن، نون زبر ن. اذین. اذین. وقفا اذین. وقفا اذین. 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 دلته اوس تمرین په حرکاتو دی. اول دو چوکاټونه چې تمرین د حرکات سره د تنوین، په دې دو چوکاټونو کې تنوین نشته ده. دریم کې نشته، څلورم کې نشته، ان تر اخر د خطه پورې دلته تمرین په حرکاتو دی. تمرین په چی دی؟ په حرکاتو دی. حمزه زبر ا، همزه زبر ا. میم زبر م، میم زبر م. ام. ام. را زبر ر، را زبر ر. امر. امر. وقفا امر. وقفا امر. 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 در اینجا نصیب الله جان چند حرف هست؟ 3 حرف. ماشاءالله. و هر 3 حرف حرکت چی از؟ فتحه. حمزه، میم، را چی داره؟ فتحه ده. فتحه. دا درې واړې به په یو اندازه وایو. درې واړې به یو د بل نه به داسې نشي کولی چې آمره یا اما رای وایو یا امرا. نه، درې واړې یو فتحه دي، په یو حالت وایو چې امره امره امر. امر. وقفا امر. وقفا امر. حمزه زبر ا، همزه زبر ا. نون زبرنا، نون زبرنا. انا. انا. بیا یې تکراروو. حمزه زبر ا، همزه زبر ا. نون زبرنا، نون زبرنا. انا. انا. وقفا انا. وقفا انا. دلته به دا الف نه وایو. دلته به دا الف د پاسه په باندې وړوکی ګردک دی که نه؟ وینئ تاسې لیدونکو؟ تاسې وینئ خو اورېدونکو دلته د الف د پاسه یو وړوکی ګردک ده. دته څه وایي؟ دته وایي ضمیر متکلم. په ده باندې به انشاءالله بحث لرو. اوس ورته وخت نشته دی. راتلونکی درس تاسې مخکې تر مخکې سره یاداشت کوئ چې دا بحث ډېر مهم دی چې دا ولې انا نه لوستل کېږي. تر هغې درس تکرار کوئ، تر بیا درسه پورې تاسو ټول په الله پاک سپارم. خوشحاله ودانه سوکاله اوسیږئ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.